لغمان والي وایي ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د خاورې ولس او ملي نواميسو ساتونکي دي. د دوی ستاینه او اړخیز ملاتړ په ټولو لازم دی. نوموړي دغه څرګندونې نن د لوی اختر د لمانځه پر مهال په جامع جومات کې په داسې مهال کې وکړې چې پر مهال امنیه قومندان د لومړي پلې لواء قومندان د ملي امنیت رئیس او یو شمېر نورو ملکي او نظامي مسؤلینو سربیره سلګونه ولسونه هم ګډون کړی و. نوموړي یادونه وکړه چې دا اختر د سرتیري اختر په نوم نومول شوی چې زیاته مبارکي دغه اتلانو ته وایم او رب دې د دې اختر په برکت په هیواد کې تلپاتې سوله حاکمه کړي. هغه دغه راز د جلالتمآب جمهور رئیس د اختر مبارکي پیغام او خبرې هم له ولسونو سره شریکې کړي. د وطن د مالکیت ادعا کې هغوی ظاهرا دا ښیي چې دوی په دې وطن کې یو حکومت غواړي یو نظام غواړي خو چې کله کوم ځای دوی ونیسي اولین کار یې دا وي چې ټول اسلحې او تجهیزات چې هلته دوی ته لاس ته ورځي هغه غنیمت بولي په خپلو منځو کې سره تقسیموي او که غټ ټانکونه او یا توپونه لاس ته ورشي راشه د پاکستان د اړه یې ویډیوګانې موجودې دي. ښاغلي وحیدزي زیاته کړه د لغمان درنو ولسونو له تاسو مې هیله د یووالي ورورګلۍ اتحاد او یو بل د منلو ده او دا چاره زموږ او ستاسې د شته نظام د ساتنې او تقویې لامل کیږي. ننني وخت کې تر ټولو مهم عواهد دی چې موږ او تاسو یې باید وکړو هغه یووالی ده، اتفاق ده، اتحاد ده، د یو بل سره مل دي. په هغه صورت کې به موږ تاسو د فلاح او نجات دیار. نوموړي ولسونه له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ ته راوبلل او له دوی یې غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې نږدې امنیتي سرتیري وهڅوي او ویې نازوي او د خپلې کورنۍ د یو غړي په توګه مینه ورکړي. هیله مې دا ده چې په خپلو کلو کې په خپلو جوماتونو کې په هغه ځایونو کې چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو زړور سرتیري یا په چیک پواینټونو دي یا په ثابتو پوستو کې دي هیله مې دا ده دوستانو ورشئ غاړه ورکړئ غېږه کې یې راونیسئ ویې نازوئ او هغوی ته وښیئ چې تاسو که شپه ورځ یوه کړې ده تاسو که شپه ورځ ویښ پاتې یې تاسو که خپل کورونه پرېښي دي نن د اختر د شپو او ورځو د امنیت ساتلو په خاطر باندې د نورو ولایاتو خلک دلته په لغمان کې پراته دي هغوی په غېږه کې راونیسئ او دوی ته ور وښیئ چې که ستاسو پلار په پکتیا کې ده که په نورستان کې ده که په کونړ کې ده که په ننګرهار کې ده که په بدخشان کې ده که په تخار کې ده او یا د افغانستان په بل هر کونج کې ده زه ستاسو پلار یم داسې ورته ووایئ ورشئ ورته ووایئ چې موږ ستاسو ورونه یو تاسو زموږ د امنیت په خاطر په لغمان کې پراته یې موږ مو ورونه یو دغه موږ څنګ ته درځو موږ ستاسو سره اختر مبارکي کوو دا دفاعي او امنیتي ځواکونه ډېره لویه قرباني ورکوي په سخترینو شرایطو کې د دې وطنه دفاع کوي په سخترینو شرایطو کې د لغمانه دفاع کوي. دوستانو مشرانو علماو ویې نازوئ چې دوی په دې باندې پوه شي چې موږ د ولس په منځ کې ځای لرو او زه مطمئن یم چې ځای لري. په ورته مهال د جامع مسجد خطیب دغه راز د قربانۍ په فضایلو یووالي او د سولې اړوند هر اړخیزې خبرې وکړې. هغه دغه راز دا لوی اختر چې د سرتیري اختر په نوم نومول شوی هم یادونه وکړه او دوی وستایل. نوموړي د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ وستایلې او دوی د دې خاورې او ولسونو رښتیني اتلان وبلل. دا د دې وطن سربازان دي دوی د دې وطن د خاورې نه دفاع کوي. تاسو علما استئ تاسو مسلمانان استئ تاسو شيوخ استئ د دوی دا وینې بې ځایه تویېږي په تاسو باندې زه غږ کوم چې د دوو مسلمانانو ترمنځ جنګ دی وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما صلح وکړئ د دې ترمنځ. دغه راز یې له ولسونو څخه غوښتنه وکړه چې په دې اختر کې سرتیري وستایي او نږدې امنیتي پوستو ته ورشي. په ورته مهال مسؤلینو د یو شمېر سرتیرو په غاړو کې د دوی د هڅونې او ملاتړ په موخه ګلان هم واچول او دوی ته یې ډاډ ورکړ چې ولسونه او مسؤلین یې تر شا ولاړ دي.